كن عالما أو متعلما أو خادما أو محبا ولا تكن خامسا فتهلك. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. طول شوق محبت سره درود شریف وایي. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. هنر دا نه دی چې خاورې به سره زر کړي، هنر دا نه دی چې خاورې به سره زر کړي، هنر دا دی چې څوک زر خاورې کوي. زما معززو کافي ټیم وشو، تاسو مختلف نعتونه واورېدل، تلاوتونه واورېدل. زمونږ د استادانو مونږ ته یوه قاعده ښودلې ده د قرآن د حروف مقطعاتو په بیان کې. یو د عوامو امتحان دی، یو د علماو امتحان دی. د عوامو امتحان دا دی چې تی راولې او مدرسه کې کښېنئ، کله ورته ضربه وایي، کله ورته د نحوي قواعد وایي، کله ورته په قرائت کې مالک یوم الدین وایي، کله ورته ملک یوم الدین وایي. نو دا عوامو باندې دا امتحان دی. عوام مو چې داسې مشکل کې ګوډ چاري کولی شمه، لرګي دا کولی شمه، فصل ریبلی شمه، پلک والی شمه، خو دا څه په تکلیف کې ناسم. نو دا د عوامو امتحان دی. او د علماو امتحان دا دی، علما په دې قرآن کریم احادیثو کې نکتې راوباسي، یو نکته پسې ګرځي، دا وجه ولې ده، دا وجه ولې دا په دلته زبر ولې راغلی، دلته زیر ولې راغلی دی، دا جمله دلته کې دا لفظ مرفوع ولې دی، منصوب ولې دی. نو داسې یو موقع قرآن کریم کې الله یخې ده چې هغه د علماو امتحان اغستی، چې دا څومره حروف مقطعات دي یا متشابهات دي. نو الله رب ذوالجلال وی وما يعلم تاویله الا الله. د دې الفاظو صرف او صرف علم الله رب ذوالجلال ته دی. علماو تاسو که هر څومره ډېر کتابونه وګورئ، ځان پسې ستړي کوئ، خو چې دې ځله راورسېږئ نو یو اعلان به کوئ، زه نه پوهېږم، لا ادري، ما ته پته نشته. نو دا نن چې تاسو کومه ناسته کړې ده دا ستاسو امتحان و. خو زه په یو نسبت باندې خوشحاله یم او تاسو ته به زما د دې تقریر نه اندازه لګي. بیمار یم، مسلسل سفر دی، الله دې قبول کړي، خو په یو نسبت باندې دلته راغلی یم او د نعت خوان صاحب زما د هغې نسبت کې یو خبرې اضافه وکړه، نو ډېر زیات خوشحاله شوم. زه پیر نه یم، دا دوی چې کوم القابات وایي دا د غویي نه سړی جوړوي. اوس خدای ته پته ده زما کوم حالت دی، خو دا نیکان دي. نو کله کله د دې نیکانو په دې خبرو خوشحاله شمه. زه الله ما دوی ته نه دي ویلي چې دا زما صفتونه کوي، نو الله ما ته نه دي ویلي او دې صفتونه کوي. نو د قیامت په ورځ مې د دوی په دې صفتونو باندې د نجات ذریعه وګرځي چې دوی راته ښه سړی وایي. نو خدای موږ سره د ښه والي معامله وکړي. ورنه کټوی کې چې صحیح سمسی ته معلوم وي. شبلی رحمه الله یو ډېر لوی بزرګ تیر شوی دی. یو بزرګ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم خوب کې راغی چې نن به ستا سره یو جنتي سړی ملاقات کوي. نو حضرت وی چې زه ناست وم په انتظار، شبلی صاحب راغی. دې زموږ په معاشره کې لاابالي ښکارېدو، موږ دې مذاق ټوکې ډېرې کوي. نو ما د هغه نه تسلي مې لو شو چې یاره واقعي رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي دي چې دا جنتي دی. بیا مې ته وجه معلومه کړه، نو د هغې وجې نه ما ته اندازه وشو. نو دې یو ورځ کور کې اودس وکړو او اودس کور کوئ چې جومات ته ځئ.
د مؤمن شان دا دی چې دی به په اوداسه کې وي کما تعیشون تموتون چې څنګه ژوند تېروئ مرګ به دله دغسې راځي او کتابونو کې راځي مسلمانانو کې یو صحابیو سفر باندې تللی و د شپې په شپه راله یو قلا دروازه یې وټکوله دروازې والا لیټ دروازه کولاو کړه دی ورته وایي ما څو پیرې دروازه وټکوله تا نه کولاوله هغه یې په لومبۍ دویمه پیره ما نه کولاوله ما وی چې څوک غل به وي خو چې تا بار بار ټکوله نو ما ته پته ولګېد څوک مغموم دی خو زموږ په کتابونو کې راغلی دي چې کوم سړی بهر ته وځي او پته نه لګي چې دوست راغلی دی کو دشمن دی خو چې دی اودس وکړي نو کو دا بارې دشمن ولاړي په ده ته به نقصان نشي ورکولی نو ما اودس کو په هغې لیټ شومه اودس مې وکړو اوس رالمه نو ما ته پته وکړو ته زما دوست یې کو دشمن یې ما ته نقصان نشي رسولی ځکه حدیث مبارک کې راځي الوضو صلاح المؤمن اودس د مؤمن اسلحه ده نو شبلی صاحب اودس وکړو جومات ته روان شو ډېر صاحب نسبت ولی دی نو الله رب الجلال ورته په دې زړه کې یوه خبره ور واچوله شبلی په دې اودس به ته ماته مونځ کوي نو شبلی صاحب وایي چې چېرته دا اودس مې کمزوری دی نو واپس را روان شو چې دوباره کور کې اودس وکړم نو چې یو څو قدمه یې واخیستل نو الله وله په زړه کې یوه خبره واچوله شبلی زما کور پرېږدي او خپل کور ته ځي نو ده چغې کړې زموږ د علاقې نه د شنګلې غاړې ته یو علاقه ده هغې ته 212 وایي نو دا متل مشهور دی زه خو تا د 212 نه وخت کمه په هېڅ نه پوهېږم څه چل وکړم مخکې لاړ شم کورس نو ده چغې کړې ای الله چې جومات ته ځمه نو ته راته داسې وایي چې واپس راځمه نو ته راته داسې وایي نو څه چل وکړم نو الله رب الجلال لږه لحظه پس ورته زړه کې واچول ما ته خپله غوسه ښی چې زه دومره غوسه ناک یم نو ده دا خپل نظر داسې ښکته کړو خفه کېږی مه کو څوک یې پېژنی نو زه یې نوم نه علمه خو زموږ په استادانو کې یو استاد و ډېر سخت طبیعت والا هغه ته چې به دې مخامخ کتل په ټکي پوهېږي نه ما ته ګوري کته ګوره خو تا به کته کتاب کتل ما ته پته ده ما ته توجه مه کوه نو ته به حیران و چې خدای څه چل وکړمه کتاب ته ګورم هم ښکارېږي کو تا ته ګورم هم ښکارېږي تا ته به بیا ځان له ووایم خیر دی نو شبلی صاحب چې ښکته نظر واړو داسې نو الله رب ذوالجلال ورته وایي شبلی ما ته خپل صبر ښایي چې زه دومره صابر یم نو یا رب څه چل وکړم نو الله ورته وفرمایل شبلی خو ستا دا ګناهونه مې دې خلکو ته وښوو خلک ستا تقریر څه کوي په کاڼو به دې ووړي الله شبلی صاحب په دغه وخت کې په یو جلال کې راغی الله ته وایي ای الله ما ته وایي زما ګناهونه زما دې ستا په خدای قسم وي خو ستا دا مهربانۍ مې دې خلکو ته وښووي چې دا الله څومره مهربانه دی قسم په خدای کو چا د سیدم ولګوله مړه دا تبلیغیان زورور دي چې لیله لاړ شه او سیروزې نه لاړ شه بیرون ګشت دی درون ګشت دی دا عمران الله صاحب دي زورور دي چندې وکړې مدرسې جوړې کړې مړه الله سې سړی بخي ولې د قیامت په ورځ به الله یو سړی په دې بخي تا علم کړی نه عالمانو سره دوستانه وه نه د دې سړي سره دوستانه وه چې هغه د عالم سره دوستانه وه او زما وبخي دا خو بانه ده په خوب کې وده وي او یو ډډې نه راوړې د بلې ډډې ته شپې سترګې دې ویښې شوې تا وې الله ما وبخلي زه جنت پیشو دې بچ کړه سپي ته دې اوبه ورکړې ما وبخلي زه جنت د سلو کسانو قاتل دی توبه یې وکړله معاف شو ځه خو دا مولان زورور نه دي چې دا تهجدونه دي او دا مونځونه دي نو الله ته وې الله کو ستا دا مهربانۍ مې دې خلکو ته وښیې کو چا درته سجده ولګوله الله رب الجلال ورته وی یو وعده کو دواړه اګریمنټ کو زما مهربانۍ به ته خلکو ته نه ښایي زه به ستا ګناهونه خلکو ته نه ښیم نو زوام کو زمونږ دا ګناهونه تاسو ته ښکاره شو زمونږ دې پټکي باندې به بیا دوکه نه شي الله دې موږ سره د کرم معامله وکړي
زه په یو نیت نن راغلی یم سخت بیمارم 3 ورځې ما مونځ په جومات کې نه دی کړی کور مې مونځ نن سهار مې هم کور مونځ کړی مسلسل ټیشو پیپر راته پروت دی نزله مې ده سینه مې خرابه ده خو په یو نسبت راغلی یم چې نن د کال اخرنۍ ورځ ده او سبانۍ نن ورځ ده اخرنۍ 10 سبا یو 10 دی او چې راوتم یوه دعا مې وکړه خدای شکر دی چې د هفتې په شپه کال بدلیږي ښه ده چې د جمعې په شپه بدل نه شو کنې زمونږ نوجوان نسل د نوي کال په لومبني شپه باندې په اسلام آباد کې په لاهور کې په کراچۍ کې په سمندرو کې په هوټلو کې په چوکونو کې د بے حیايۍ انتها کوي د بیوقوفتیا انتها کوي وی نوی کال د برو شو ولی ونیا د عمر نه دی یو کال وغورځېدو 80 کاله عمر دیو شل دی تیر کړی دی 40 درته پاتې وو اوس درته یو کم 40 پاتې شو ته خو لیونی یې په خپل ګټه تاوان نه پوهېږي نو ما وی زه به دا نننی سفر د دې وجې نه کومه کنې کور کې رانه هغوی چابیانې پټې کړې وي ته به نه ځې چېرته به زه به ځم خامخا چې د قیامت په ورځ باندې زما د کال دا اخرنۍ ورځ د الله په عبادت کې حساب کې او بله نیکپالي مې ونیوه پیر نه یم خو نیکپالي مې ونیوه نادخوان صاحب وویل چې 12 ماشومان فارغېږي نو ما وویل حافظ صاحب دا یو نیکپالي ده چې زه 12 حافظان په کال کې 12 میاشتې دي نو زه الله رب ذوالجلال ته به مونږ ووایو الله مونږ د کال د یوې ورځې یو حافظ دې قوم ته ورکړو او خدای دا ته زمونږ د نجات ذریعه وګرځي د یوې میاشتې یو زما عزیزانو محترمو د علماو فضایل تاسو ته یو 2-3 څلور وامه ډېر تفصیل نه کومه مخیارانو دپاره اشاره کافي ده تاسو سموال یې سموالو دپاره خو اسم دا اشاره کافي ده بل کاټلنګ خو مشهور ځای دی زمونږ دلته کې مونږ سبق ما پکې ډېر نه دی ویلی خو داسې یو هفتې نیم راغلی زمونږ یو ملګری و هغه وی دلته کې یو غټ جامع مسجد و په هغې جامع مسجد کې به مختلفو خلکو تقریرونه کول یو چمیار کاکا به پکې تقریر کو هغه به وی چې خلک وایي چې پښتنو ته پیغمبران نه دي راغلي وی د عیسی خان او موسی خان څوک دا پیغمبران نو د پښتانه نو او دې کاټلنګ ورس خشي وي دي ډېرې مدرسې دي پکې زه چې کوم زمانې خبرو کوم دا د 91-92 خبرو کوم نه هغه زمانه کې دا نور چرچې ډېرې وي خدای دې ستاسو دشمنۍ په دوستۍ بدلې کړي خدای دې ستاسو بچي حافظان عالمان وی دې کاټلنګ والا ته الله یونس علیه السلام راولېږو دا د هغه خبره درته کوم ګورې وی دې کاټلنګ ته الله یونس علیه السلام راولېږو وی دې کاټلنګ والے خبره نه منله نو الله وی چې یونسه ته دې بونیر ته ځه دوی سره زه ګورم دا قصه نقل کوم ګورې خفه کېږئ ما د علماو به یو څو فضایل بیانومه نو تاسو ته پته ده خو یوه خبره به ځان سره د زړه په کاسه ولیکئ د موبایل په شیشه کې نه نن دا عادت جوړ شوی دی هر سړي موبایل راغست هر چا موبایل راغست ته به وایي چې هر سړی په ټي وي کې دی هر سړی په اخبار کې دی و د خدای بندګانو زمونږ مشرانو کې یو مشر تېر شوی دی دا واقعه د ډېرو متعلق راغلی خو زه د یو متعلق وایم ابن سینا ډېر لوی عالم و ډېر لوی علوم دنیا ته ورکړي د غواګانو مرضونه او د هغې علاج د اوښانو مرضونه د هغې علاج د بیزو مرضونه او د هغې علاج الله رب ذوالجلال له ډېر لویه قوت حافظه ورکړې وه او تقریبا 1400 میلو کې به یې مچ لیده 40 میلو کې به یې اواز اورېدو څه کمال له خدای ورکړ بادشاه له وفد را روان دی بادشاه وایي وګوره چې څو کسان چې انتظام له وکړو دی ورته وایي بادشاه سلامت کو 1400 میلو کې وي زه به یې درته ووایم
که 14 میلو نه لرې وي نو بیا له وخت پکې شته دی. بالخانې ته وښود چې وی کتل نو بادشاه ته وایي بادشاه 3 کسان دي، یو دا جامې دي بل دا جامې دي، یو پکې خوږ خوراک کوي. نو بادشاه ته تپوس وکړو دا خوږ خوراک دي څه نه معلوم کو. وی د ده په خوا کې دا مچان بنګېده را بنګېدو. 14 مینه کې مچ لیده. ده به لیکل کول یادول به یې نه کول ستاسو په شانتې. موبایل به یې راغستی او په موبایل کې به یې سیو کاو. اوس یو میډیا والا دی چې زمونږ کاته نشر کوي، زمونږ متعلق پولیس هم لګیا دي، ماماګان هم لګیان دي، دا ایجنسو والا هم لګیا دي. دا مولان څه کوي؟ نو مونږ وایو که زمونږ دا میډیا دنیا ته زمونږ دا پیغام ورکي چې دا مولان څه کوي، دا به چېرته لږه لږه غونده کې به پکې داسې یو ملا له چالوا راوړه نو هغه پیزار په خپل جومات ته راوړه. هغه مولي صاحب ته خدای دې غر کا پیزار په خپل جومات ته راځي. هغه مولي صاحب تا له حلوا راوړمه وی ښه داسې بیا په کناره کناره راځه. نو وایم که څه داسې کناره کناره به کینو زه فتوا نه ورکوم دا مفتي صاحب دې ناست دي. نو هغه به هر شی لیکو. یو ورځ یې بس طالبانو سره په دسترخوان ناست دی کاپي یې ایښې ده. په دې کې چې طالبان پاسېدلي دي او دې پاسېدلی دسترخوان اړ کړی دی، دسترخوان سپي اوچت کړی دی او کاپي ورسره موړه. دلته چې پته ولګېده منډې 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 سپی را لاندې نه کو. نو سوچ یې وکړو دا خو زما ټول علم لا ختم شو. د نن نه پس به زه یادول کوم، نن زه په موبایل کې خبرې سیو کړم. اوس کو دا موبایل زما نه هینګ شي، دې کې سافټویر خراب شو، دا زما نه چا ورک کړو، خو ستا خو ټوله ډېټا لاړه. یو مولا تقریر کو، سړی کور ته لاړ، ښځې ته یې وویل چې یاره یو مولي صاحب راغلی و، څه عجیبه تقریر یې کولو. هغه یې څه وي یاره څه به درته ووایم، خو څه عجیبه انداز کې تقریر کو. ښځې ته یې څه پکې وي؟ وی څه نشم ویلی خو داسې عجیبه تقریر یې کو. وی خدای دې غرقه خو څه ټکي دې پکې یاد کړی نه دی، هسې عجیبه تقریر کو. تاسو سموالو متعلق هم دا مشهوره ده، کافر مولا وي ظالمه مسله یې وکړه. یاد وساتئ زما وروڼو، د زړه په کاسو کې یاد کړئ. نن د کال او سبا د کال اخیری ورځ ده. نن د خپل کال ټولې ورځې ځان ته مخې ته کوئ. ماښام چې لاړ شئ مختصر دې ته محاسبه وایي. زمونږ مشرانو به محاسبه کوله. ته ذکرونه کارآمد نه دي، ډېر ذکرونه کوئ خو غیبتونه پسې کوئ، خوړلی کېږي ختمیږي، توبه پسې نه وباسي. زمونږ مشرانو به د ورځې محاسبه کوله. سار نه تر ماښامه پورې مې نن څه وکړل، تاسو او زه نه. د حضرت علي صاحب مرید دی، عبدالواحد صاحب زمونږ د سلسلې شیخ دی. هغه وایي چې زه سار نه تر ماښامه لست جوړ کړمه، ماښام چې زه وګورمه نو ما پکې د شیطان کارونه ډېر کړي، د رحمان کارونه مې کم کړي. اوس تاسو موږ سوچ کوئ، موږ هم تسبیح راغستې دي 200 500 او ذکرونه دي او صاحب تهجدونه دي. سید احمد پانپوري سے فرمایي چې د فاسقین لفظ په ذیل کې فاسق چاته وایي چې په 24 غنټې کې ته ګناه کبیره ونه شو. علماو تاسو ته وایم په 24 غنټې کې ته ګناه کبیره ونه شو یا په ګناه صغیره اصرار ونه شو، وای دا سړی فاسق نه دی. او کو چرته په 24 غنټې کې د نه ګناه کبیره کیږي یو ځل، نو ته او زه خو لا د فاسقانو د لست نه یوتی، لا د متقیانو پرهیزګارو لست کې ځان شاملوي. دا خو غلطه خبره ده. دا خو به تاسې روزې له لاړ شي یا به د یو شیخ نه بیعت وکړي او بیا به ځان لکېنې وایي ما ته جبرایل علیه السلام وحي راوړي او ما د شپې ناشنا خوبونه یې نمه او په جنت کې ګرځم. او لیونیه هته څه کوي؟ شیطان دې دوکه کوي چېرته. ماشاءالله زما خویندو تاسو ته هم وامه زمونږ مشرانو به سهار نه تر ماښامه خپل ورځ ولیکله. نن مې څه کړي دي، نیکي مې څومره کړله، بدي مې څومره. هفته چې به تېره شوه هفتې پس به یې راواغېستل خپله محاسبه، میاشت به تېره شوه میاشت پس به یې راواغېستل، موسم به تېر شو
نن د جمی موسم راغی، نن د اوړي موسم راغی، سپرلی راغی، خزان راغی، بیا به خپله محاسبه وکړه چې کال به تیر شو، بیا به کېناست. نو ای زما وروڼو، که په دې کاټلن کې یو سړی ملیشیا بورنۍ ته تللی وي او هلته یې پیسې ګټلې وي او خپل رور له، رشته دار له، ماما زوی له، اوښې له پیسې رالیږلې وي چې رور یې ماله کور جوړ کړه په پلاني ځای کې، چې هغه وله په کم تاریخ پیسې رالیږلې دي، د وصول کړي په کم تاریخ دي، تاریخ یې ورسره لیکلی دی، سیب یې اغوستي دي، سیمټ یې پې څومره اغوستي دي، سیخ یې پې څومره اغوستی دی، هر شی پې اغوستی دی، هغه ټول لیکلی دي. په دې کې هغه اوښې رشته دار یې ټلیفون وکړو چې زه را روان یم، د زر کاپي را واغسته او ویې کتل 15 کروړه روپۍ را لیږلې وي، په دومره دومره مې ونه ځمکه اغوستې وه، په دومره دومره مې ونه سیمټ اغوستي وو، په دومره دومره مې ونه سیخ اغوستی و، په دومره دومره مې ونه ټایل اغوستي وو، دا مې ونه مزدور له ورکړلي، دا مې ګلکار له ورکړلي، دا مې کرایه له ورکړلي، دا ټوله کاته یې ځان سره کلیر کړه. او ما رشته دار یې راغی، هلته رشته دار ته چا ویلي دي څه ناشنا کور یې دله جوړ کړی دی، هغه د ځان سره یوه ویزه راوړې ده چې د زوی له به ویزه کوم، ځان سره یې آیفون راوړی دی، ځان سره یې تحفې ډالۍ راوړي دي. دا سړی چې کله 5-6 ورځې مېلمستیا وشوه، ده پسې کاپي را واغسته، راځه رور حساب کتاب کو. نه 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 نه، زه حساب کتاب نه کوم، ما ته پته ده، نه نه کنه، زه به خپله کاته کلیر کوم. یا ورته هغه ووي راځه رور چې حساب کتاب کلیر کو، دته خو خوشحالي ده، ده خو 100 روپۍ پټه کړې نه ده، ده ورته کاپي کېښوده. چې کله د ده کاته کلیر شوه، هغه به وایي خدای دې تا خوشحاله کړي، یو زوی له پاسپورټ جوړ کړه، دا یې تیاره ویزه ده، دا ستا د بچو جوړې جامې دي، دا مې تاله د 2 لکو روپو آیفون راوړی دی، ستا یو بچی خبر شوی جوړکې بچی دی پیدا شوی دی، دا مې هغه له سیکل درکړی دی. نو که موږ د ځان سره حساب کتاب وکړو او د الله ملاقات نه مخکې لاړو، نو بیا به موږ الله ته ویلی شو الله زما د بېبسۍ مناسب بیا ما ځان سره حساب کتاب کړی دی. یا درته الله ووایي یا درته فرشتې ووایي راځه چې حساب کتاب وکړو، ته ورته کاته کلیر کړي، هغه به تا ته څه وایي او د ځوان زویه موږ ته پته وه چې تا په دنیا کې په ځمکه باندې ګرځېدې، موږ ته ستا کرامات، ستا بزرګي، ستا نیکي ښکارېده، قبر کې به دې حشر وګورې چې قبر کې به درته فرشتې څه وایي، او بیا چې آخرت کې د الله سره ملاقات وکړي، الله به درته وایي هو واله دا جنت، واله پسې داسې زونه ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، واله دا پریوانه پریوانه سیزونه، او بیا پې دوباله درته بل سیز وایم ورضوان من الله اکبر. ای جنتیانو، نن ستاسو رب زه ستاسو نه راضي یم، نو راځئ چې نن د خپل کال د خپل عمر حساب کتاب وکړو، او زه تاسو خفه کوم نه، ستاسو نه زه زیات ګناهګار یم، زه دلته د تقریر او د خپل خوشامدۍ دپاره نه یم راغلی، والله العظیم د خپل نجات دپاره راغلی یم چې د دې اولیاو نیکانو سره به د قیامت په ورځ باندې الله زما حشر نشر وکړي، په دې نیت راغلی. دا نیکان خلک دا د پیرانو له چاپیانې کوي، بعضې پیران انکار کوي، مه کوه ماله چاپي، زه نه کوم، د هغوی ځان له مزاج دی، ماله چې څوک چاپي کوي زه چاته نه وم چې ماله مه کوه، زما ځان نیت دی، کېدای شي دا نیت به مې غلط وي، ماله چې څوک حافظان نیکان سپینګیري چاپي کوي ما باندې لاس کېږدي زه خوشحاله شم. زه وایم که د قیامت په ورځ الله ما اور ته بوځي، جهنم ته مې بوځي، نو زه به ورته وایم الله په دې بدن باندې د الله د اولیاو ستا د نیکانو لاس لګېدلی دی، که تا ته دا خوښه وي چې زه د خپلو نیکانو لاس سیزم، بېشکه زه تیار یم، او که نه د دغې نیکانو په وجه ما معاف کړي. راځئ چې نن د خپل ځان سره حساب کتاب وګورئ، الله ډېر عجیب کریم رب دی، زموږ مهربانه دی بېشک. ابراهیم علیه السلام واقعات، د موسی علیه السلام واقعات، د جناب نبی کریم
صلی الله علیه وسلم بشان واقعات په دې باب کې دي چې الله رب ذوالجلال په خپلو ګناهګارو بندګانو څومره مین دی. موسی علیه السلام یو ورځ الله ته درخواست وکړو، یا ربي ماذا تقول اذا سألك السائل، چې ستا یو بنده ستا نه سوال کې ته څه ورته وایې؟ نو الله رب ذوالجلال ورته زه ورته وم لبیک. وی فالصائم چې روژهدار درته وایي ته ورته څه وایې؟ وی زه ورته وم لبیک. فالزاهد یو صوفي بزرګ درته وایي ته ورته څه وایې؟ وی زه ورته وم لبیک. موسی علیه السلام وایي فالعاصي چې ګناهګار درته وایي ته څه وایې؟ ای زما وروڼو واورئ دا خبره په زړه په غوږونو. ستا او زما رب ورته فرمایي موسی علیه السلام ته، زه دغې ګناهګار بنده ته 3 پیرې وایم لبیک لبیک لبیک. تهجد گزار ته 1 پیره لبیک وي، روژهدار ته 1 پیره لبیک وي، صوفي ته 1 پیره لبیک وي، ما او تا ګناهګار ته الله 3 پیرې لبیک وي. موسی علیه السلام جلال کې راغی، یا زما رب دا نیکان پاکان دوی ته 1 پیره او دې ګناهګار ته 3 پیرې، دا وجه څه ده؟ نو الله ورته وفرمایل دا نیکان روژهدار ذاکرین په خپل نیک عمل باندې بروسه کوي. یو سړی چېرته داسې نیک شوی و یو څو ورځې، نو بیا به په جومات کې ناست و، الله ته به اوازونه کول، الله ما باندې څه خصوصي نظر کرم وکړه، ما خپل ملاقات له وبایله. دا طالبان ډېر مستانه خلک دی. یو 2 طالبان پې چېرته خبر شوي دي چې دی خو د جبرائیل علیه السلام ملاقات ته په انتظار دی او د الله ملاقات ته. نو د شپې په تیاره کې پسې راغلي، د نوم رحمت الله. نو د شپې پسې راغلي رحمت الله، زه جبرائیل یم او دا را سره میکائیل دی، تا د الله ملاقات لبوزو، ښایسته جامې واغونده، ځان سره خپل اوزار موزار سامان راواله. نو دا خپله پونجي مونجي راغستې ده او دې پسې یو خر راوستی دی، سترګې مه غړوه، سترګې وله په پټۍ تړلې دي او بیا یې په خر سور کړی دی او خپل مصنوعي جبرائیل او میکائیل ته روان دي. لږ مخکې دروازه ورلرې که دربانه، وی څوک دی؟ وی رحمت الله دی، د الله دیدار لځي. وی دا دروازه خو داسې نه کولاویږي، دا خو به پیسې ورکوي. ورکه رحمت الله یو 100 روپۍ وي چې دروازه ته کولاو کړي. 100 روپۍ دې واغستې، 500 روپۍ به یې جمع کړې وي، اخو ته په دې ترتیب واغستې. سار مانځه ته نږدې چېرته داسې کالوشا ته رسېدلی دی، قاري صاحب مونځ کو، دته اوس دا طالبان وایي رحمت الله مخکې زمونږ وزرې سوځي، مخکې نه شو تللی، ته به اوس یوازې ځې د الله ملاقات له. او خر یې له داسې به دې لاره کې مخامخ کړی دی. قاري صاحب چې هلته کې السلام علیکم ورحمت الله، السلام علیکم ورحمت الله، دوی وعلیکم السلام، ای ربا رحمت الله حاضر دی، خو ستا دې فرشتو زما سره ډېر زیاتی کړی، څه چې مې جمع کړي وو هغه یې ټول رانه په لارې واخېسته. طالبانو خو وایي چې ته خو یو څو ورځې شیخ شوې، ځان نه دې زبرګي جوړه کړې وه چې د کمره دې ورغوړه. راځئ چې خپل نیکۍ ځان ته مخې ته کړو. څه نیکۍ خو کړې، خپل ګناهونه مخې ته کړو. زه ستاسو نا امیده کوم نه د الله د در نه. الله رب ذوالجلال په در کې وجاړئ. الله تر دې ساعته چې مې د چا غیبت کړی دی، د چا مې چغلي کړې ده، د چا مې حقوق اخیستي دي، مالی دي توفیق راکړي چې ورې کم. والله مالی نه دي نو الله زه ستا نه معافي غواړم، لومبې ستا نه، بیا د هغې بندګانو نه ما ته د هغوی د طرف نه معاف کړي. او الله زه نن تا ته د خپلو ټولو ګناهونو نه توبه وباسم. ستاسو او زمونږ رب فرمایي، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي التائب من الذنب کمن لا ذنب له. چا چې د ګناه نه توبه وکړه دا داسې پاک شو لکه چې ګناه یې نه کړی. نو راځئ چې نن مونږه د دې ګناهونو نه توبه وباسي. څوک څوک به وي چې هغه وایي چې زه به نن شپه او سبا شپه، نن او سبا شپه به زه نن تهجد هم کوم، د خپل وس مناسب تلاوت به هم کوم، دعاګانې به هم غواړم، د الله نه به د خپلو ټولو ګناهونو معافي غواړم. څوک څوک به داسې وي؟
الله رب الجلال دې تاسو خوشاله کړي. زما خویندو تاسو خدمت کې درخواست دی. زنانه ډېر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ما جنت په خوب کې ولید، اکثر مې پکې غریبانان ولیدل. زمونږ په علاقه کې یو ملا و، هغه تقریر کو چې دا غریبانان به 1500 کاله مخکې د مالدارو نه جنت ته ځي. نو هغه زمانه وه د ملانو د کمزورۍ زمانه وه. اوس خو ملان اوټونو ته ودرېږي، ملان هم ناظمان کېږي. او ملانو چې په تاسو کې څوک ناظمان شوي دي نو ګورئ لږ احتیاط وکئ. تاسو سره اوس د اقتدار واګې راغلي. ماله څوک نه راځي چې ماله زوی نوکر که، ماله ټرانسفر وکړه، ماله لاره پخه که. اته پته د پیر د سر په لاس کې څه دي؟ ستا په لاس کې اوس نظامت راغی. ته د ټاون ناظم شوې، ته د ضلع میر شوې، ته کونسلر شوې، ته چرمین شوې. څوک به درله راځي چې ماله اوبه پکار دي، نو ته به ورته بیا داسې وایي چې تا ولې د اوبو دپاره ماله ووټ راکړی، تا د نوکرۍ دپاره ماله ووټ راکړه، تا له به زه لاره بخوم دې دپاره دې ووټ راکړه. ته خو په جمعیت کې د الله د رضا دپاره وي. بېشکه زه په جمعیت کې د الله د رضا دپاره، دا زما مقصود اعظم دی. لیکن تا سره وسایل نه و. چې تا سره اوس وسایل رالل، اوس به تاله خلک راځي، چاله به نوکري کوي، چاله به بدلي کوي، چاله به لاره پخوي، چاله به نور کارونه کوي. ان لله خلقا خلقهم لحوائج الناس. بشک الله رب الجلال څه مخلوق پیدا کړی دی چې هغه مخلوق د حوائجو د خلقو دپاره پیدا کړی دی. یفزع الناس الیهم فی حوائجهم. خلق هغوی ته خپل حاجتونه راوړي، دی ولا هغه حاجت پوره کوي. اولئک آمنون یوم القیامه یا اولئک آمنون من عذاب الله. دا خلق به د قیامت په ورځ د سخت ورځ باندې په امن کې ولاړ دي. د خلکو خیرخواهي کوله، چا سره تاڼې ته تو، چا سره تحصیل ته تو، څوک یې رازاده و، چا لیلاره، چا یې ټیوبل، چا یې نور کارونه کول. چې کله الله رب الجلال د یو بنده سره د ښېګړې اراده ولري، اذا اراد الله بعبده خیرا نسیر الحوائج الیه. چې کله الله رب الجلال د یو بنده سره د ښېګړې اراده ولري، د خلکو حاجتونه د هغه په لاس پوره کړي. تاسو ته الله رب الجلال مشري درکوي، دغې مشرۍ کې د قوم خدمت وکړئ. نو هغه مولي صاحب پخوا به ډېره غریبي وه. ما ته یاد دي زما والد صاحب وایي چې په جومات کې به ملک صاحب راغی په 1:30 بجه، په باندې په 1 بجه لوټه به یې کېښوده، لارې به لاړ صحرا ته بار ته، واپس به راغی اودس به یې وکړو، سنت به یې وکړو، بیا به امام مانځه ته نه شو ودرېدی. امام به دې تپوس وکړو ملک صاحب ودرېږو؟ او ودرېږئ. نو چې داسې په غریبۍ کې هغوی امامتي کوله، نو هغوی د دې خانانو مقابلې نه شو کولی. نن مونږ د خانانو مقابلې کوو. زمونږ د علاقې یو خان و، زه یو کال یې وټونو ته ولاړم، نو ما ته یې ویل چې تا نه زمونږ ګیله ده چې تا له مونږ دومره مشري در کړې ده، ته زمونږ مقابلې ته ودرېږي. مې تاسو زما مقابلې ته ودرېږئ. مشري خو ما له پاکستان حکومت را کړل، قانون را کړل، شریعت را کړې ده، پښتو را کړې ده. که په پښتو کې را سره خبرې کوي نو ستا جرګه بغیر زما نه نیمګړې ده. که په شریعت کې را سره خبرې کوي نو مونځ په ما پسې کوي چې زه هم کته شکته کېږي چې بره شبره کېږي. او زمونږ په علاقه کې یو لیونی و، داسې جومات ته راغی، خلک ولاړو، وایي دا ټول ورانکاره چې دی دا ړومبنی سړی دی، دی کته کوي بره کوي دا ټول خلک. نو مې کته کوم بره کوم خو دې زه. او که ته وایې چې نه د پاکستان مشري، نو قانون په پاکستان کې دی چې مشري به صرف د مولایي. قانون به جوړی د قرآن او د سنت. څوک؟ مولا. د قرآن او د سنت نه به خلاف نه جوړی. نو دا خو مولا په کار دی. تاسو له حقوق نه درځي، سوره کوثر نه درځي، تبارک الذی نه درځي، نور سورتونه لنډه اوږده نه درځي. نو زمونږ په علاقه کې یو مولا و، هغه امامتۍ کې دا جمعه کې دا تقریر وکړو چې دا غریبانان به 1500 کاله مخکې جنت ته. نو هغه ملک صاحب ډېر خفه شو چې دا غریبانان نه باندې دې مستۍ. نو هغه چې خان ډېرې ته لاړ،
ناظر ته یې ورشه دا ملا راوغواړه. ملا چې راوغوتو ملا چې ورته وکتل ناظر ته، ناظر خان کاکا ولې؟ هغه ویل سخت ښکارېدلی دی. او تاسو ته پته چې د خان کاکا سره تماچه پرته ده، ټوپک پروت دی. بیا به ملا صاحب څه وي؟ هغه چې راغی سلام علیکم. سلام. دا دې څه وي؟ خان کاکا څه مې وي؟ ته په موږ باندې غریبانان مستئ؟ خان کاکا خبره مې څه کړل؟ ته چې وایې چې دا غریبانان به 500 کاله مخکې جنت ته ځي. او خان کاکا ته زورور سړی، خبرې ته سوچ نه کوي. تاسو له به په جنت کې دا کټونه او دا سوپې او دا کوزي او دا لوټې څوک ډکوي؟ دا بالښتونه به ته څوک دي؟ ښه دا غریبانان به د دې وجې نه مخکې جنت ته ځي. وی او که نه؟ وی ښه بیا خو دې ټیک ویلي دي. ای زما عزیزانو محترمو، علماء کرام او دیندارو، الله رب الجلال په تاسو په موږ باندې کرم وکړو. د کال په آخر کې 12 نوجوانان تاسو ته حافظان درکړل. او زما خویندو میندو، تاسو په کور کې مدرسه ده یا براغلی یې د درس اوریدو دپاره، د تقریر اوریدو دپاره. زما خویندو میندو، کو تاسو ټیک شوئ، کو یوه مور ټیک شوه، د دې زامن به ټیک شي. خواجه معین الدین چشتي رحمه الله په یو سفر باندې تللی دی. 7 لکه ګناهګارو مسلمانو د ګناهونو نه توبه وکړه، او 20,000 هندوان مسلمانان شول. ډیر زیات خوشحاله دی. چې راغی مور چې ورته وکتل، وی بچیه ته خو نن ډېر خوشحاله. وی مور خوشحاله به نه یم، د قیامت په ورځ به الله زما په تله کې او 20,000 هندوان مسلمانان لیکي، 7 لکه ګناهګار نیکان لیکي. مور ورته وی بچیه دا ستا کمال نه دی، دا زما کمال دی. هغه ورته وی مورې منمه چې ستا کمال دی، خو ما ته وجه ووایه چې څه وجه ده. درود شریف ووایي. څه وجه ده؟ وی ای بچیه، ما چې تاله کله په 40 کې پی درکول، ما بې اودسه تاله پی نه دي درکړی. تاسو ته پته نشته زنانه باندې محوري بیماری راځي، 40 پې راځي، قضای حاجت پې راځي، بچې ناسا په جاړي، مور بوله څنګه پی ورکوي. وی چې په ما باندې هر تکلیف راغی او اودس زما دپاره کار آمد نه و، بیا ما اودس کړی دی. هغه اودس باندې مونځ نه کېدو، لیکن ما تاله د پاکو پیو انتظام کړی دی. نن ستا په خولې کې الله دغه برکت اچولی دی، دا چې مور نیکه شي. کو خور نیکه شي. حضرت عمر صاحب توره راغستې ده، لا حضرت عمر نه دی، د رسول الله سلام خلاف یې توره راغستې ده. په لار یو صحابي وله راغی مخې، وی عمره څه کوي؟ وی زما د هغې سړي کاته ختمومه. وی هلته ته نشي رسېدی، هلته عالي شیر خدا ناست دی، حمزه صاحب ناست دی، ولاړ شه د خپل خور او د اوښې خبر دیواله. د باندې دا خبره ډېره بده ولګېده، پیغور و دته. توره راواغسته، واپس را روان شو چې د هغه سړي کاته به وروستو کلیر کومه، لاول د خپل خور او د خپل اوښې کاته لومبې کلیر کوم. خور چې اواز واورېدو چې عمر را روان دی، نو خپل خاوند دې پټ کو او خور ورته ودرېده. عمر صاحب ورته وایي څه شو هغه؟ هغه وی نشته دی. وی هغه کاغذونه راوړئ چې تاسو څه لوستو. خور ورته مخامخ ودرېده، دی په خپل اوښې پسې روان شو. نو حضرت عمر صاحب خور ورته مخې ته ودرېده. وی عمره مه کوه، او زړه کې دعا کوي ای الله عمر دې ډېر زورور پیدا کړی دی، خو دا زورورتیا یې په دې اسلام کې منظوره کړي. ده چې څنګ څپېړه اوچته کړه، خپله خور یې وواله. خور چې وغورځېده راپاڅېده، وی ای عمره د کومې مور پی چې تا څکلي دي، د هغې مور پی ما څکلي دي. ټوټه ټوټه مې که، خو د اسلام نه مې نه شاړولې. او عمره تا ته وامه ته په غلطه لار روان یې، په دې خپله لار سوچ وکړه. او زړه زړه کې هلته اوښی ورله دوا غواړي، زړه زړه کې هلته رسول الله سلم دعا غواړي، خدایه
عمر ته اسلام نصیبه کړي چې خور کله نیکه شي الله د سړي نه سړی جوړوي خو ښځه نیکه شوه بیا به تا د الله د زمانې ولي جوړ کړي ګڼ شمېر اولیاء د هغوی نومونه نشم اخیستی مرزا جانو جانان رحمه الله یو بزرګ دی د دې یو مرید راغی ورته یې ویل چې حضرت زما ښځه دا ډېره زوروره ده ډېره زبان درازه ده چېرته یې ما سره په خوشحالۍ خبرې نه دي کړي نو مرزا جانو جانان رحمه الله ورته وفرمایل ورشه بچیه زما دا چوغه واله او زموږ کور ته به اوسي دروازه به وټکئ یو زنانه به دروازې ته راوځي ورته به چې دا شیخ صاحب چوغه راکړله چې دا وینځه اوسه به وایي نه صرف دا ورکه بیا راځه شیخ صاحب پسې غلی غلی وروستو روان دی د چې لاړ دروازه یې وټکوله یو ابۍ دروازه ته راووته څه چل دی وی شیخ صاحب دا چوغه راکړله چې دا وینځه اوس ستا د شیخ ګیره داسې اوس ستا د شیخ یا خدای پاکه نه مې څه خبره کړله نه مې څه ویلي دي داسې کنځلو باندې شروع شو چپ شه دې ته دا شیخ ورته ته وایي په دې کې وي دوی زما جرأت راغی چې ما ورته څه کنځلې کولې وی حضرت راوځي او پلانیه مه کوه حضرت دا څوک ده وی دا زما ښځه ده وی دا ستا ښځه ده وی او دا زما ښځه ده زه چې نن الله ولي جوړ کړی یم او زما لاسونه خلک چاپي کوي دا د دې ښځې د وجه صبر وکړه چې الله د دې ښځې د وجې نه تا ته اجر درکړي ولې چې کم ځای باندې اور بلیږي هغه ځای ګرم وي او چې چاته ټینشن زیات وي نو هغه به د صبر چې وکړي په قیامت کې به اجر وي واده دې کړی نه دې کړی ما تاسو څه خبرې دا زموږ نه تپوس په کائنات کې د ښځې نه ما سوا بل څه ټینشن شته د سړي دپاره بل څه ټینشن نشته دا ښځه ده چې نارینه ولې ژوند تباه کړی خفه کېږئ همه خویندو ستاسو دفاع به هم کوم خو دا مسله واضح کوم په کار دا ده چې سړی ستړی ستومانه د سفر نه بار کور ته راشي زما غونده کې د مفتی عمران غونده کې سړی وي پټکې په سر دی چې ښځه ترې پټکې لري کړي سر ورله لږ داسې ومږي جورابې ترې لري کړي او کوټ موټ ترې وباسي او جمعې کې وله ګرمې او اوړي کې وله یخې اوبه راوړي مقصودي خبره کې چې سازش نه کړو درود شریف وایي او بیا ورته وایي چې پلانیه دا اوبه واله ډوډۍ دې خوړلې ده ما خو تا ته انتظار کو نن مې تاله اوږه کې چکني کړې ده سلاد مې دله جوړ کړل نن مې تاله غوښه کې سبزي برابر کړله ما خو نه ده خوړلې او ته ورته وایي یاره خوړلې مې ده خو چې ته راته انتظار دې کو لږه به تا سره وخورم ای زما وروڼو ما ته یو سړی داسې پاسی چې هغه ووایي چې ما ته ښځې داسې ویلي دي ملانو کې څوک پاسی نو د دې نه نور ټینشن شته په کائنات کې تاسو موږ ته څه وایي ما دا تقریر په یو ځای کې وکړو چې کومه ښځه د شپې خاوند چاپي کي تهجد له پاسېدلې ده خاوند دې چاپي کو خاوند سترګې داسې وغوړېدې او دې ته یې وکتل خوند یې ورله ورکو وی خندل ورته دا ښځه چې خاوند ته وخاندي خاوند ښځې ته وخاندي الله رب ذوالجلال فرمایي زه په عرش باندې دوی دواړو ته خاندم او چې خاوند پاسېدلی وي نو خاوند به ښځې له چاپي نه کوي چې خپې به له چاپي کوي سر باندې وله زور کې داسې مخ باندې ننګو باندې داسې وله زور کې پاسه پلانی تهجد وکړی 2 رکعت دې ورته وکتله وته خدای خوشحاله چې دا ښځه خاوند ته وګوري خاوند ورته وخاندي او دا ورته وخاندي الله په عرش باندې دوی ته خوشحالېږي دا تقریر ما په یو ځای کې وکړو زمونږ یو رشته دارو ما پسې راغی ما ته خدای ته وګورم دا تقریر مه کوه هغې مې ولې وی تا ته پته زمونږ ښځې موږ ته څه وایي ستړی ستومانه موږ راشو د کار نه د مزدورۍ نه موږ د تقریرونو نه دا دې څه ټیم کو دا د راتلو ټیم دی ته خو په هزار وایې قسم په خدای په خپلو چپلو پسې په خپله ګرځو
او که ډوډۍ مې نه خوړلې وږې تږې راغلی ما خو ما نه سل تپوس کوي ډوډۍ دې خوړله خو مې نه خوړلې ما خوړلې مې دا بس موړ یم بلکل داسې چې بار ته دې راوځي ولې که زه دا هم نه مې ده خوړلې ته لا اوسه پورې نار ګرځېدې نو مولي صاحب ما له کور مه ورانوه خدای ته وګوره بس بس زه د لوږې تږې او د شپې چې ته وایې تا له لاچاپي وکړي د شپې به چېرته پاڅېدلي هم به یې نښه مانځه له پاڅېدلي چې ما ته اواز کوي پاسه 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 مونځ نه قضا کېږي دا څه ټایم شو نو په دغه ټایم کې خو سړی ودی اوس که دا ما مانځه له پاڅېدو ته چې نه کوم مونځو نو کافر کېږم نه نو مولي صاحب ما کافر کومه مونځ به رانه قضا شي خیر ده داسې ښځې ته به څه خوشحاله شي دا ښځه به د سکون ذریعه وګرځي زما والد صاحب تقریر وکړو چې د دنیا ښځه به په جنت کې د حورو سرداره وي زمونږ یو کلیوال پسې پاس شي چې پلاني دې مور پکې قسم په خدای کو دې جنت ته ځم زه چې دلته تنګ یم ته راپسې هلته راولي د یو سړي دا شونډې سوي وي داسې لګي ولته د چا دې تپوس وکړو دا شونډې دې ولې سوي دي مړه وي دا کیسه مه کواسې وی نه ما ته ووایه وی ښځه مې د پلار کره تله په موټرسایکل مې بوتله چې ریل ګاډي سټیشن ته لاړم وی ما ته یې وی زه به یو دوه شپې وکړم ما چې یو څلور وکړه خیر دی هفته تېره کړه ډېر وخت پس راغلي مې چې واپس نه شي چېرته وی په دې ګړه باندې ګټه ومه چې اوس ځمه خو دا اوس هسې نه چې پاتې شي چېرته وی چې په ریل ګاډي کې کېناسته او ریل ګاډي والا ارن ووي با وی چې زما یقین راغی چې دا لاړه وی ما چې څه شي ښکل کړمه وی د ډېرې خوشحالۍ نه مې د سلینګسر باندې خوله کېښوده دا شونډې مې په هغې سوي دي دا زمونږ ښځې دي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ښایسته ښځه ښه ښځه جنتي ښځه کومه یوه ده چې ته ورته وګورې او تا له خوند درکړي ستاسو کاټلنګ والا او ستاسو د په خدای قسمي چې کومې جامې د ډول سینګار تاسو خپلو ښځو له اغوستي دي چېرته په کور کې درته هغه اغوستي دي سوال نه پیدا کړي او به چا ته اغوندي ستا 3000 روپۍ په یوه جوړه دړۍ چیني ځان سره په پرس کې نورې پیسې ماشومانو له سوټو دا به علي زما د ماما د ترور د کاکا د نوسي د کړوسي واده دی دا به هغې له ځم خوشبویي به م لګي په پرس کې به یې ځان سره قسمه قسم سامانونه م ایښي و تا خدای نیکبخته کا څه لځې یو پوټي له یو پوټی ورته کېدي او چې واپس سره روانې دومره کنځلې کوي دا چې خدای تباه کړي خدای دې تا تباه کړي ته ولې تلې د خاوند دې 15000 روپۍ ولې لګولې خاوند ته به دې ویلو زما چرګ تړل شوی دی نو ما له چرګ راوړه ولې تاسو خو له وړی هم نه شئ نو کو تاسو ته ووایي یو کس هغه چا ته ښځې به ورته ویلي چې ما له بادرنګ راوړه د دې باباګانو په هر څه کې کاري دا اسخران چې دي د پلاران د دوی په هر څه کې کاري نو هغه به چې د ساده سړی او غټ بادرنګ یې داسې یو دوه په دې ځای کې ایښي دي پلار یې په غولي منډو کې ناست دی داسې په سیټ ښځې له اوس بادرنګ وړي نو پلار یې بیا اواز کړی څه دي هلکه څه دي هلکه باندې رپېرې کېدلی بادرنګ ته خویدلي وشو نو څه دواړو طرف ته څه جرنده خرابه څه دانې لم دي ښایسته ښځه جنتي څه ته وایي چې ته ورته وګورې تاله مزه درکړي نو چې د غوښانو جامې اغوستي د خولو بوی انتې ځي د وړو د مچازو بوی انتې ځي او تا ته وایي چې خاونده زه دا مخ چاته ښیمه نو یو سړی او ښځې ورته وایي دا مخ چاته ښیمه چې ورته داسې وکتل نو نه یې کریم مږلي وو نه یې سرخي وه نه یې نکریزه مږلې وه نه یې شونډې سرې کړې وې نه یې په نوکونو څه لګولي وو هغه چې ورته داسې وکتل وایي ما ته یې مخ یې نور چاته دا زموږ ښځې مصیبت تکلیف ښځو چې خاوند درنه خوشحاله شو پوه شه چې جنت ته لاړم د خاوند تابعدارئ خاوند درته وایي دا کار مه کوه ښه دا وکړه ښه
پوه شه چې زه جنتي یم. د خاوند په مال او په خپل بدن کې خیانت نه کوي. د خاوند مال د خاوند د بډوی نه بغیر اجازت نه نالي. زمون په علاقو کې رواج دی، ستاسو علاقو نه نیم خبر، بعضې علاقو کې دا رواجي د خاوند د کور نه پیسې والي او لاړ شي د پلار د کور نه پې سیټ والي، چای سیټو، پیالو سیټو، جګ سیټو. وی دا مې رانه مور اغستی دی، دا مې رانه پلار اغستی دی. دروغ وایي که رښتیا وایي؟ خیانت کې کو ټیک کوي. زه ستا پلار نه پېژنم، ستا مور چې د میږي نه دانه اغسته چې ته ما ته واده کولې، تا دې څه کړي وه؟ اوس زما په پیسو پلار نوم کوي. خو څه سره تاسو هم شریک یې په دې باب کې، دې کې ډېر هغوی ته ګناه نشته. دا بدن دا د دې خاوند تا سره امانت دی. دا یو حدیث پر کوم، بیا ستاسو دفاع کوم خیر دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم له یو زنانه پیغام راوړی، یا رسول الله زه بالخانه باندې پاتې کېږم، پلار مې لاندې پاتې کېږي، پلار مې سخت دی، خاوند چې مې تو نو ما ته یې وی چې زما د اجازت نه بغیر به نه ځي. اوس پلار مې سخت دی، کوزه شم که نه؟ پیغمبر اسلام ته وی نه. خاوند پلار یې وفات شو، اوس لاړه شم که نه؟ وی نه. جنازې له لاړه شم اخري دیدار له که نه؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وی نه. نعوذ بالله من ذلک 1000 بار رسول الله صلی الله علیه وسلم ظلم نه کو، حق خو و چې د خاوند څومره حق دی د پلار څومره حق دی. په دې کې خاوند راغی، دی ورته کیسه وکړه، هغې ویل چې دا چکوس شو. وی نه، رسول الله صلی الله علیه وسلم نه به تپوس کوم. پیغام یې راولېږو، اوس د خاوند سره لاندې کوزه شم که نه؟ وی او کوزه شه. دا دواړه ښځه خاوند کوزېدلو. په دې کې جبرائیل علیه السلام تشریف راوړو، یا رسول الله هغې زنانه ته بشارت ورکه چې مبارک شه، ستا د صبر د وجې نه ستا پلار الله جنت ته نن سی چلے، نہ جان نہ پہچان میں تیرا مہمان، پردے غم دے دا بپسیزی، پردے خادی دا بپسیزی. پخوا به په خادو کې نوې نوې جامې اغوستې، اوس چې پلار مړ کېږي درې جوړې جامې جوړوي. دا ظلم دی. یو ستاسو د طرف نه ظلم دی. ستاسو خور ستاسو د ښځې سره جګړه کوي، تاسو ښځه وښئ. ستاسو مور ستاسو د ښځې سره جګړه کوي، تاسو ښځه وښئ. ظلم کوئ. زه دا نه ومه خور ووښه، زه دا نه ومه مور ووښه. لږ ځان سمجداره که. زما یو دوست دی، 10 کاله د هغه د واده وشو، سکم وی یو ورځ راته ښځې د مور شکایت وکړو، بله ورځ بیا شکایت وکړو، بله ورځ بیا. وی ما کېنوله د شپې، وی ما وی چې ښځې یو خبره کوم، سار به زه چای وڅکمه، انغري په غاړه باندې به زه خپل مور کېنومه، تا به راولمه او ورته به ووایم چې زما دې ښځې ته ولې زیاتی کوې؟ نو ما ته مې ښځې وي، یو خو تا د سړی د جرګې خبره نه شي کولی غوږ، دا څو په جرګه کې به انغري په غاړه به کوې. ما چې ښه دا خو نه ده په کار رښتیا. بیا به داسې وکړمه، زما خویندې راغلي دي کور کې دي، خویندې به مې شي، مور به مې شي، مور کمرې ته به لاړ شمه او ته به سوال وکړم چې زما د دې ټبر سره زیاتې مه کوه، تا ته د سړي او د بدو د سړی خبره وکړي. ما چې ښه دا هم نه شم کولی، نو یو بل تپوس سرنه کوم. خو زما دا مور حق به جانبی او ته ګنهګار یې، د چا سیډ به کوم؟ وی د مور. خو زما دا مور ګنهګار یې، ته حق به جانبی، اوس د چا سیډ وکړمه؟ خو ستا سیډ کوم نو خلک به څه وایي؟ خلک خو د دې نه دی خبر چې ته ګنهګار یې او که دا ګنهګاره ده. خلک به یې ښځه یې واغسته او مور یې پرېښوده. زه تا ته یو سوال کوم، دا زما مور ده، زما دپاره د دې سره ناکام وکړه، خو دا ما څنګه وکړل؟ وایي دا ما داسې وکړل چې زما ښځې ما ته کیسه کوله، ما به ورته اوهو دا خو ډېر زیاتې و. بله کیسه یې شروع کړه، زما ښځه خوشحالېده، زما خاوند زما خبره مني. تاسو هم موږ سجل کوو چې د مور متعلقه د ښځه وایي دویمه خبره ونه کړي، ګورې طلاق هم دې ګورې. و تا خدای نیکبخته کړه، ځانه دې حجاج ابن یوسف جوړ کړی دی. یک انصاف وکړه مړه، د دې د زړه د اواز څوک دی چې چاته وکړي؟ دا خبرې ته واوره او ورته اوهو ډېر بد شو، دا خو ډېر زیاتې وشو، دا خو ډېر بد شو. داسې رو 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 چې کله مې دا ټولې خبرې د هغې واورېدې، بیا مې ورته دا تفصیل وي ښځې مې د تریان مینهواله
د 2021 پورې زمونږ په کور کې زما ښځې زما د مور متعلق زما د خور متعلق ما تسلی دي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي خیرکم خیرکم لاهلی په تاسو کې غوره سړی هغه دی چې کور والا دپاره غوره وي و انا خیرکم لاهلی زه د خپل کور والا دپاره غوره یم ګوره چا تپوس وکړو رسول الله صلی الله علیه وسلم نه یا رسول الله ستا په دې دنیا کې څوک خوښ دي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم څه وفرمایل وی عایشه مې خوښه ده دی موږ ته تعلیم راکړو چې ستا نه په برادرۍ کې څوک تپوس وکړي نو د خپلې ښځې د محبت اواز وکړه چې ښځه دې خوشحاله شي زما خاوند زما سره ډېر خوشحاله دی وی بیا دې په نارینهو کې د څوک خوښ دی وی د عایشې پلار مې خوښ دی بیا یې پکې د عایشې نوم واغست رسول الله سلام کور کې ناست دی عایشې بي بي سره په خبرو کې د دواړو یو بل سره تلخي رااله په دې کې ابوبکر صاحب راغی چې وی کتل چې زما لور او رسول الله صلی الله علیه وسلم سره زیاتې کوي رااله بس په سپېړې گزار پې کوه رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی مه کوه بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم کېناست حضرت عمر ابوبکر صاحب غصې نه واپس لاړ رسول الله صلی الله علیه وسلم عایشې ته وایي عایشې څنګه مې د غصه ناک سړی نه خلاصه کړې وښلې یې ګورې دا تعلیم څو ورځې تېرې شوې بیا د یو بل سره تعلق جوړ دی بیا ابوبکر صاحب راغی وایي زما پکې څه ګناه شو تاسو یو بل سره روغه دا زما پکې په جګړه کې شریک وم په روغه کې ما نه شریکوئ رسول الله صلی الله علیه وسلم شریک کړی مونږ شریک کړی دا تعلیم دی زمونږ ملان هم خوش مزاجه دي ښځه ورته وایي ما چاته مري ته نه بوځي کالام ته اوهو دا ته څه وایي تا به زه کالام ته بوځم ولې دا چاته جیلي ده مړه څه ته گاڑی وکړه څه پیسې میسې په درک کې کا او ځان د ټکسي وکړه داسې وچل د په خپل درځینو په خپله گاڑی وګوره لاړ شه مري ته یې بوځه کالام ته یې بوځه ادب حیا نیکۍ سره رسول الله صلی الله علیه وسلم کور ته تشریف راوړو عایشې بیا له اوبه راوړي چې اوبه یې ورله راوړي نو عایشې بیا تړمبې وڅښلې خفه کېږه مه کاټلنګ والو کو ستاسو ښځې د جام نه ړومبې وڅښلې ته به یې وڅکي بیا تا ولې جوټه کړې تو یې که شابه زما نه مخکې دې وڅښلې بې ادبې و تا خدای نیکبخته کړه مړه تعلیم یې زده کړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې عایشې بې جام راوړو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته یا عایشه ما ته ووایه تا په کوم ځای شونډې ایښې وې چې زه په هغه ځای شونډې کېدم دا تعلیم موږ ته راکړی سفر باندې روان دی صحابه کرامو ته ځای مخکې صحابه کرام یې مخکې کو عایشې بي ته وفرمایل منډه نه و مقابله نه کو څوک به تیزي په مقابله کې عایشه بي منډې رسول الله صلی الله علیه وسلم یې مخکې او چې مخکې شو وایي چغړې ما وګټله الله اکبر رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته هېڅ نه ویل څو ورځې تېرېدې بیا سفر باندې روان و بیا ورته عایشې مقابله نه کوي ولې نه بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مخکې شو حدیث مبارک کې راځي لكل شيء شره ولكل شره فتره دا د الله قانون دی چې هر شي له یو تیزي ده هر تیزی له پستی ده بس دا چې مقابله کول رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مخکې شو نو عایشه بي خفه شوه راشه وګورئ پیغمبري سنت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم عایشې بي ته څه وفرمایل او عایشې ولې خفه شوې تا زما نه وګټل ما خو ګټلې ده ما خو یو مقابله تا ګټل نه بله ما ګټل دا خو بدخله شو اوس چې درېیمه بیره بیا چې د مقابله کو بیا به ګورو څوک ګټي دا تعلیم دی راځئ وروڼو چې کله واده کوئ ما سره وخت تېر کوئ چې زه ستاسو ښځو ته ستاسو حقوق بیان کړم او خاوندانو ته د ښځو حقوق بیان کړم نن ښځې د خاوندانو د حقوقو نه نه دي خبر خاوندان هم د ښځو د حقوقو نه نه دي خبر ښځې یو اسانه باندې کوي دا خاوندان به څوک خوشحاله کړي دا موږ نه خوشحاله نه کړل تا و د ساتیا نه لاړ کړو چې تا خوشحاله کړه تا په کومه ورځ باندې د خاوند ته چېرته خوشبويي ولګوله ښکلې جامې دې ورته واغوستې هر خاوند د واده نه یوه میاشت پس د ده نه تپوس وکړه زه به دویم واده کوم زه به دویم ولې د ته پته لومبې خو واده نه دی بس وخواسي بس ښځه ښځه نه وسه بلا یې رانه کړې ده یا وله پلار کړې یا چاته مور وله کړې ډېره ښه جینۍ ده مور یې ډېره ښه ښځه ده او داسې نیکه ده که نه چې بس هسې نو جنتي ښځه ده چې واده یې کړي او راشي نو بیا چې مور سره جګړه شوه نو بیا دا رمړ هم ده دا بیا ګنهګار هم ده دا بیا داسې ده څه خواخیان یې بد کوي
سنګورانې بد کوي خو یو انګور ته پته ولګېده چې خپل پلار او مور را نه پاتې دی دا مې پلار او مور دی دې زنانه ته پته ولګېده چې زما لور اوس نشته د بل چا کره تلله دا مې لور ده او دا مې زوی دی په دې کور کې به چېرته جګړه را نه شي ولې زمونږ خواښیانې په یو کوټه کې اوړی جمع کوي دا کیسه نشم کولی بیا به زمونږ ښځې به خفه شي چې دی خالص په مونږ پسې رالګېدلی دی دوی به خوشحالې دی چې د پیر راغلی دی چې مونږ ته به څه وظیفې وښیي وظیفې به ته وښیم انشاءالله زما وروڼو الله رب ذوالجلال دې زمونږ زنانه د حیا نه ډکې کړي زنانه و د حیا جامې واغوندې ما ته یاد دي زما نیا به د 1400 ګزو نه ځان له جامې جوړولې دلته به بعضې مشران ناست دي د 8 ګزو نه به یې لاندې پرتوګ جوړو خلقه به یې ورته وي پاس نه به یې د 6 ګزو نه جامې جوړولې ما ته یاد دي زما نیا ما ته کیسه وکړه وی دا بچې دا جازونه چې رالل نو مونږ به بیا په کور کې ګرځېدې نو شو دا جازونه هلیکاپټرو ته به جازونه وي ما ابی ولې وی مونږ ته چا ووي چې دا پټوان وباسي د ښځو نو ما ابی تاسو به څه چل کوو بیا وی مونږ د تکلیف راته جوړ شو نو مونږ د یو هوښیار سړي نه تپوس وکړو وی هغه راته وی چې په دې کپړو باندې په دې لوپټه باندې داسې د ګوړې چکی لمدې کوي داسې په لږو لګوئ چې دې له دا مچان راځي وی دې مچانو سره دا بنګېږي نو دا تصویران صفا نه راځي تاسو چې کله بونیر ته راځئ په رستم باندې او غر ته اړم شئ درته لاندې کلی دی دا روډ د کلیوالو نه پرېښود وی دلته به زمونږ زنانه ښکاري نو دا انجینران یې راوستل د دې کلي نه یو زیرک سړی راوستو هغه یې کېنو په دې ځای وی دې کورونو ته ګوره یو کور ته یې کتل په یو کور کې زنانه روانه وه وی دا زنانه ده که نارینه دی هغه ورته داسې کتل وی زنانه ده وی څوک ده وی دا خو زه نه پېژنم وی کور نه پېژنې وی پېژنم وی ولې نه پېژنې وی نه ښکاري پوره نو وی بابا ای رورې په دې غاړې به ګاډي ځي داسې هغوی ته به څه پته لګي ښه بس ټیک ده بس روډ جوړ دا د حیا ژوند دی تاسو د فاطمې بیبي ډوډۍ یې تاسو د عایشې بیبي ډوډۍ یې فاطمې بیبي د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل بچیا میاشت راختلې ده یو پیره بله پیره هغې ورته نه کتل وی اباجانه رسول الله صلی الله علیه وسلم تپوس وکړو فاطمې ولې نه ګورې وی د اولې درېمې ورځې میاشت ته نارینه ګوري زه ورته ځکه نه ګورم چې زما نظر د نارینهو سره په میاشت کې برابر نشي الله اکبر ځان چې خخاو زنګدن په وخت کې وصیت وکړو چې ما به د شپې وړی زما په کټ باندې ما داسې مې پوست څادر اچوی چې زما څوک وینه تاسو د دې پاکو اولاد یې د خپل لباس لحاظ وکړئ د خپلو جامو لحاظ وکړئ د بې حیایۍ ورځې را روانې دي ستاسو نه کپړې لرې کوي لستوړې لرې کوي ستاسو نه د حیا څادرې لرې کوي الله رب الجلال دې ستاسو د حیا ژوند نصیب کړي که چېرته زنانه دینداره شوه نو بیا به الله رب الجلال د دې خاوند نیک کړي حضرت اکرمه صاحب ایمان راوړی دی د هغه د ټبر په وجه باندې او چې کله مور نیک وي زوی نیک وي چې کله لور نیک وي نو بیا یې پلار نیک شي الله رب الجلال دې زمونږ خویندې میندې نیکانې کړي د دې ماشومانو په حواله باندې دا یو حدیث ترجمه کومه تاسو ته پکې یو عبرت دپاره یو واقعه بیانومه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یا په خپله عالم جوړ شه که په خپله عالم نشي جوړېدی بیا طالب جوړ شه باباګانو تاسو ته م وایم نوجوانانو تاسو ته م وایم علم ډېر اسان کار دی اطلب العلم من المحد الى اللحد د علم دپاره څه وخت نشته شپې درته ټیم فارغ وي د ورځې درته فارغ وي زما د کالج ډېر شاګردان په پېښور کې میډیکل کوي انجینیرینګ کوي هغوی سار نه تر ماسپښینه پورې په کالج کې وي یونیورسټۍ کې وي بیا د مازدیګر نه تر ماښامه پورې سبق کوي ګڼ شمېر پکې مفتیان عالمان شو ما کتلي دي د څلوېښتو کالو د شپېتو کالو باباګانو دستاربندۍ او مفتي عمران الله صاحب ناست دی زما حضرت د 80 کالو یو بابا ته دستاربندي کړی علم ډېر اسان کار دی خو باباګان څه وایي لکه اټلنګ باباګان به وایي بچیه زما نه ژبه غټه شوې ده ما نه اوس دا ټکې نه راځي نو ته چې په کاټلنګ کې راشي په حجره کې
او وټونه د شمارل د ټولو خلکو تعالی خو درتلو او دا د کرکټ د میچونه خو پیژنې قرآن نه درځي دا دروغ وای بابا د قرآن زده کولو دپاره 8 ټکي پکار دي تاسو له پکې 2 ټکي درځي قاف په نه درځي کاف په نه درځي دا باباګان چې په دې امامانو پسې اقامت کوي قد قامت الصلاه قد قامت داسې وایي که نه دا ولې نه ورځي قاف ولې نه ورځي او کاف ولې نه ورځي خا ولې نه ورځي او حا ولې نه ورځي نو یو څو ټکي دي زده یې که یو هفته پرې لګي 2 هفته پرې لګي او چې سړی بوډا شي او ښځه یې ژوندی وي نو دا بوډا سړی د خپلې ښځې د جینۍ وي او هغه تعلق وي نو چې کله کور ته لاړ شي او جینۍ راشه سبق درته ووامه نو دلته طالبي په جومات کې او چې کور ته لاړې هلته استاد شوي نو ښځې ته به بیا وایي جینۍ ته زما سره به اوس خبرې په سړیتوب که زه د استاد یم ما بچي ځان سره کېنوه نوسي کېنوه هغوی ته قیدۍ زده که کوئ به که نه به کوئ عالم جوړ شه طالب جوړ شه کو طالب نشي جوړېدی عالم بیا یې خادم جوړ شه خادم ډېر آسان دی خښتې وله راوړه سیمټ وله راوړه ځای پکې جارو کا د اوبو غلم وکړه د چندو غمله وکړه خو تاسو کاټلنګ والا ډېر هوښیار خلک یې دا کاټلنګ والا دي مولانو ته وایي مولي صاحب دوا راته کوه یو ملا له یو سړی راغی مولي صاحب دوا کوه زوی مې ټیسټ ورکړی دی چې خدای ورته ښکلې نوکري وکړي مولي صاحب ورته سهار په مانځه کې لاس اوچت کو ای خلکو دې ملک صاحب زوی ټیسټ ورکړی دی خدای ښکلې نوکري وله ورکړي خو چې تنخوا یې زما مري هم ملک صاحب اوچت شو دا ته څه وایي مولي صاحب په دې تنخوا به سړی څه کوي او ملک صاحب خپل زوی دپاره 3000 روپۍ نه برداشت کوي او زما مقتدیانو تاسو چېرته سوچ کړی دی په جومات کې زما د امام څو تنخوا ده پیسې چې راشي څه چل کوو کمیټي پې را طلب کي یاره دا رنګ خراب شوی دی رنګ به ولوکو خدای خو لیوني که دا رنګ پرېږدی د دې ملا د خېټې غم وکوي تاسو څه کوئ څوک پکې ټایلې لګي څوک پکې صاحب پنکې بدلي څوک پکې کارپېټونه بدلي تاسو څه کوئ نو دا مولانو ته وایي مولي صاحب دوا راته کوه دا عمران الله صاحب دی خو جوا صاحب 8 واړه جنت په 1 روپۍ ورکوي دی خدای 8 واړه جنت درکا وګورئ دوکه کېږئ ګورئ دوکه کېږئ ما زه خو سمجداره کوم و دا مولي صاحب چې په کور نه راووت خفه ښځې ورته وې زما د رور واده دی اخر یې رور مې دی هماله به یو جوړه جامې والي او بچو له به سوټونه والي هماله به سینډل راوړي د چې په زر حساب کتاب وکړو د هغې نه 12000 روپۍ جوړې شوي او د مولي صاحب 3000 روپۍ تنخوا ده نو دی به په کور کې پاتې شي دی به ستړی ستومانه بار ته راوځي خفه او په دې کې د کاټلنګ ډاکټر صاحب وکیل صاحب دکاندار صاحب مخې راغی مولي صاحب ښه رالي دوا راته کوه اوبه کې ورته دوا څه به ورته وایي زه د خدای دې د دنیا ښایسته که چې لږ د غوښې خدای خو دې د ګړنګ وه دې په سین لاو زه په څه کېم ته په څه کېم ته دومره نه پوهېږي چې زما دې تندي ته وګورې زه خفه یم که خوشحاله یم تاسو داسې کوئ که نه کوئ او څوک پکې دا وایي ما ته پکې په تهجدو کې دعا وکړه اوهو څوک لا وایي زما نوم عمران الله دی په تهجدو کې راته خصوصي دعا وکړه چې خدای دله نیک صالحه بچي ورکړي نو د دې معنا دا ده چې ستا د کور نه به څه ګبین مبین مالټې مالټې ماله راځي نو ما ته به بیا یادي او که ته وایې چې داسې زه به لیونی یم نو دا مولان به لیوني دي قسم په خدای باندې دا مولان ختمونو له تاسو بوځی 10 سپارې وایي په خپل مړو پسې بخي ډوډۍ ستاسو نه خوري هسې په خولې وایي خدای داسې وکړئ داسې کوه مه ګورئ هسې درته وایو ګورئ یو مولا یو دکاندار و هغه به څوک به ګاهک به راغی هغه به لکه 2 پیالې چای راوړه دوی م وایي خدای ګوره کای ما هسې وایو درته سمجداره شئ دې مولانو ته وګورئ دې قاریانو ته وګورئ دې تبلیغیانو ته وګورئ دې بېبسو کونډو رونډو ته وګورئ او خپل جیب ته لاس که داسې له 20000 روپۍ راواله او مولي صاحب له داسې په دې جیب کې کېده چې دې په داسې د غلې لاس ووایي زه زما څه کار دی زه دوا راته کوه خدای دې دې دنیا ښایسته کړه چې دې لګو ښه شي اجو شروع کړي 1500 10 روپۍ زه خوب وینم کو وتا خدای دې دنیا ښایسته کړه
او بیا دا مولان په دې خپلو ښځو مین دي. عمران الله صاحب ته وایي دا موټرسایکل دې لږ راکړه دې کاټلنګ ته منډه کوم چې چل نه ورته څه کوې مړه خو 100 روپۍ تیل به پکې تاله واچوم زه ته ککړاره شه هلته چې لاړ شي جامې والي سوټونه والي وچه او لمده میوه م والي او کور ته یې راوړي دا 2 تیلې داسې ډکې نیولي. زمونږ یو ملګری و هغه وی کور والا مې په څه خبرو باندې مونږ بحث کوو یو وړوکی ماشوم بچی وغیره سره وده شوی و مونږ څه پستا بادام خوړل په دې دوران کې مې دا بچی راویښ شو چې ویې کتل چې مونږ پستا بادام خورو وی ارامیانو مونږ د کوی په خپله پستې بادام خورئ. نو دا مولان په دې خپلو ښځو مین دي. نو دا مولان چې دا دواړه تیلی د وچې د لمدې میوې سامان سره راوړي او په دې کور کې ورځي ښځو ته ولکه پلانې دا دې څه وکړم مړې ښځې څه ارمان به دې پړه پاتې شي پرېږده چې ځان قرضداری کړم. او چې کله بس جامې مامې جوړې کړي او د شپې دا په واده له لاړه شي او د ښځو ته یا مولخې چې دا جامې دې په کوم ځای کې زه د مولا ټبر یم تاسو ته پته شته زما خاوند سره یو وکیل صاحب یو دکاندارو داسې پیسې وله ورکړې وچه لمده میوه یې راوړه ستاسو دې په خپل ایمان قسم وي چې دا مولا د شپې پاسي او دا ښځه د شپې پاسي تاسو ته به دوا کېږي که نه به کوي نو تاسو خیراتي دواګانې غواړئ. دا د حدیث نه وایم دا یو حدیث وایم بیا ختموم بس ستړي شوئ تاسو. رسول الله صلی الله علیه وسلم اختر مانځله تو کور کې بیبیانې وي کور کې څه نشته وایي د خدای به خیر کړي په دې کې عثمان صاحب په اوښ باندې سامان اچولی یو کور کې بل کور کې بل کور چې رسول الله صلی الله علیه وسلم واپس راغی دوړه خطا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل دا سامان چا راوړو د خوراک وی دا عثمان راوړو. پیغمبر اسلام یا رحمان سحر الحساب علی عثمان خدای په عثمان باندې د جنت د محشر حساب کتاب آسان پیسې ورکړئ چې حساب کتاب د ته آساني که نه وي. یو ملا مسله وکړه چې پل سویرات پل د 1500 کاله ختلي 1500 پلین دی 1500 کوزېدل دي د ویښته نه نری دی د تورې د تیره دی کاټلنګ کې یو بابا اوس سم ویرېدو چې په دې به سړی ځي څنګه نو یو خیرات یې وکړو ډوډۍ موډۍ داسې مکلف پروګرام یې وکړو ملکي چرګان یې پکې حلال کړل. بیا یې مولي صاحب راغوښتو ویې مولي صاحب دا دې څه تقریر وکړو دا خو زما نه ړوښ کړو. مولي صاحب چې دسترخوان ته داسې وکاته که نه مسله یې ورته وکړو په خندا کې وی کله نه کله دا کار داسې کوه نو موټروې به درته جوړه کړم تم د چرم د سر نه پرې کوه بس جنت غواړې پر صراط موټروې غواړې داسې نه کېږي. الله رب الجلال د دې ماشومانو حافظې مضبوطې کړي چې د چا بچي دي خدای دې دا څومره مجموعه چې ناسته ده څومره یې اوري الله رب الجلال دې ټولو عمر ژوند علم کې برکت ور واچي او الله رب الجلال زمونږ نه راضي شي. یو ښه ذکر کوم بیا به دغه کو ذکر وکړه.